د لوی خدای په نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او ګلالۍ ماشومانو. هیله لرم چې جوړ روغ او رمټ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې پوهیږئ زموږ درس تر کوم ځای پورې رسیدلی و؟ آفرین، زموږ د پرونی درس یا بله ورځنی درس څه و؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د غاښونو مینځل. کله چې د خوبه لټیږو اول خپل ځای ټولوو، بیا سپورت کوو، بیا څه کوو؟ بیا خپل غاښونه، خپل لاسونه، خپل ځان مینځو. ګورئ دا نجلۍ خپل غاښونه مینځي، څومره ښه ښکاري. یا هم دا هلک څومره ښه ښکاري، خپل غاښونه مینځي، پاک سوتره. ګرانو زده کوونکو، زموږ په لاسونو کې میکروبونه ټولیږي، میکروبونه پیدا کیږي. که موږ د خپل لاسونه په پاکو اوبو او په صابون کې پرې نه مینځو، دا میکروبونه ټولیږي او کله چې موږ ډوډۍ وخورو بیا دا میکروبونه موږ د وجود په داخل کې ځي او موږ مریضیږو، ناروغ کیږو. هر کله مو چې سهار ګیز د وخته له خوبه جیګ شوئ، له خوبه ولټېدئ، اول څه کوئ؟ غاښونه مینځئ، لاسونه مینځئ. پوه شوئ چې دا میکروبونه له منځه لاړ شي. آفرین ګلالۍ ماشومانو. او بیا هم څه وویل؟ آفرین، تشنابونه باید پاک سوتره وي. څومره ښه ښکاري، وګوره ورته وګوره، دا انځور ته وګورئ څومره ښه ښکاري. که دا اوس خراب وای، که بل رقم وای، بیا ډېر بد ښکارېده. اوس ډېر ښه ښکارېږي. ورته وګورئ څومره پاک، څومره سوتره، څومره ښه دروازې لري، څومره ښه پاکې سپینې دستشویانې دي. وګورئ ورته ډېر ښه ښکارېږي. ګرانو ماشومانو، تاسو هم خپل د کور د تشنابونو دستشویو دغه ځایونه ډېر پاک وساتئ. دا هلک څه کوي؟ لاس مینځي. نه غواړي چې دا میکروبونه د بدن په منځ بدن ته لاړ شي. نه غواړي، لاس مینځي، بیا ځي خپل ډوډۍ خوري. لاس مینځي، بیا ځي نور کارونه کوي. پوه شوئ ګلالۍ ماشومانو؟ آفرین. لاس مینځل خو ډېر ښه کار دی. ګورئ څومره ښه ښکاري. آفرین. او دا ماشوم ته وګورئ، دا څه کوي؟ حمام کوي، ځان مینځي. خپل ځان مینځل ډېر ښه کار دی. نظافت جز د ایمان دی. او دا څه کوي؟ دا هم ځان مینځي. څومره ښایسته ښکاري ګرالۍ زده کوونکو. زموږ حمامونه باید داسې پاک وي. ورته وګورئ څومره ښه ښکاري. او کله چې موږ حمام ونه کړو، خپل لاس پرې نه مینځو، میکروبونه پرې پاتې وي، کله چې وخورو مریضیږو، ناروغ کیږو. بیا داسې څومره وګوره ورته څومره بد ښکارېږي. ما خو هېڅ خوښ نه شو. باور وکړئ. تاسو خوښ شو ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. پوهېږم چې تاسو هم خوښ نه دی. تاسو هم نه خوښېږي داسې حالت. لوبې نشئ کولی، ښوونځی ته نشئ تللی. خو څه فایده؟ وګورئ داسې په کار ناست دی. او یا هم دا هلک ته وګورئ څومره بد ښکارېږي. ویده دی 24 ساعت ویده. څوک چې ناروغ شي ویده کېږي. بیا نه لوبې کولی شي، نه ځای ته د ماماګانو که کاکاګانو که تللی شي. څه فایده؟ قرار کښېنه ویده شه. ولې؟ ناروغي. ولې؟ ځکه چې لاس نه دی مینځلی، حمام نه دی کړی. دا هم مریض دی ماسې. ګلالۍ ماشومانو، ګرانو زده کوونکو، زموږ اصل نننی درس دغه ځای نه شروع کیږي. چای څښل. کله چې موږ لاس پرې مینځل، حمام وکړ، ځان پرې مینځل، بیا څه کوو؟ خپل کورنیو سره
ګلالۍ چای څکو د سهار چای. وګورئ څومره ښه ښکارېږي. پلار دی، مور شته، خور شته، ورور شته، هر شی، هر څوک د کورنیو هم اعضا په ګډه سره د سهار چای څکي. څومره ښایسته ښکاري. که مثلا پلار نه وي، مور نه وي، خور نه وي، څومره بې بد ښکارېږي. بیا خوند نه ورکوي سړي ته چې چای وڅکي. یا دلته وګورئ څومره ښایسته ښکاري. پلار شته، مور شته، ورور شته، خور شته، په ګډه سره چای څکي، د سهار چای. که نه ډېر ښایسته ښکاري. آفرین ګلالۍ ماشومانو. او بیا څه کوو؟ ښوونځي ته آمادګي نیسو، تیاری نیسو. وګورئ دلته نجلۍ دی، غواړي چې چېرته لاړ شي؟ غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. او مورجانې هم ورسره مرسته کوي چې تیاره شي. دلته وګورئ دا نجلۍ هم د تیارېدو په حالت کې دی. څومره ښایسته ښکاري. او تاسو څه شیان په بکسه کې اچوئ؟ آفرین ګلالۍ زده کوونکو. قلم، پنسل پاک، قلم تراش، کتاب، کتابچه، خطکش، قلم، پنسل، کتابچه، بکسه، کتابونه. تر څو چې ولې دا شیان ږدو؟ د درس لپاره ځو، د لوست لپاره، د سبق لپاره ځو. او داسې هم بکسه. وګورئ قلم، پنسل، خطکش او د شیان په بکسه کې ځایږي. څومره ښه ښکاري. ګورئ په انځور کې تاسو څه وینئ ګلالۍ ماشومانو؟ وګورئ دا هلک دی، دا نجلۍ دی، دا یې ورور دی یا هم خور دی. په ګډه سره ځي ښوونځي ته، په لاره کې دي. دا هم لاره. وګورئ څومره ښه ښکارېږي. بل ځای ته نه ځي، د ښوونځي په لور روان دي. څومره ښایسته ښکاري. څومره ښه چمنونه دي. دا ښوونځی دی او دا هم زده کوونکي. څومره ښایسته ښکاري. وګورئ تاسو هم ښوونځي ته لاړ شئ، بیا داسې هم ټولګیوالو سره به آشنا کیږئ انشاءالله. څومره ښایسته ښکاري. وګورئ څومره ښایسته انجلکیانې دي، څومره ښایسته جامې په ځان کړي دي، څومره ښایسته ښکاري، څومره ښایسته خاندي. ګورئ ماشاءالله. تاسو هم داسې کې. دا هم ښوونځی. وګورئ دا څومره ښایسته ښکاري. بکسه په شا کې اچولی، ترموز په لاس کې دی، ښه پاک سوتره. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ ورسېدو مکتب ته، په خوشحالۍ سره ټولګیوالو سره په خوشحالۍ سره غږیږو، خبرې کوو، ډېره په خوښۍ سره. هیڅ وخت جنگ او جګړه نه کوو. وګورئ څومره بد ښکارېږي ګرانو زده کوونکو. دلته وګورئ دا ښه ښکارېږي ستاسو په نظر؟ څومره بد ښکارېږي؟ ما په نظر خو ډېر بد ښکارېږي. وګورئ مکتب د ښوونځی د جنگ ځای دی، د جګړه ځای دی، د شخړه ځای دی؟ نه ګرانو زده کوونکو، ډېر بد ښکارېږي. ما خو هېڅ خوښ نه شو. ستاسو خوښ شو؟ زه پوهېږم چې نه. آفرین ګلالۍ ماشومانو. اوس وګورئ دا ماشومان ښوونځي ته ورسېدله. وګورئ څومره ښایسته ښکاري. څومره ګلالۍ ماشومان، څومره پاک و سوترې جامې. تاسو هم په خیر سره داسې پاک سوتره منظم باید ښوونځي ته لاړ شئ. ښوونځي ته چې لاړئ هلته به ډېر ټولګیوال هم به وي، ډېر به ساعت هم تېر شي، خپل سبقونه هم به وایئ.
څومره ښه ځای دی مکتب وینئ ټولګیوال یو بل سره لوبې کوي دا هم وګورئ څومره ښایسته ښکاري دلته وګورئ دا مکتب دا ښوونځی ته وګورئ څومره ښایسته ښکاري او کله چې صنف ته لاړ شئ ټولګي خپلو ټولګیوالو سره ډېر په مینه په محبت سره خبرې وکړئ څومره ګلالۍ ماشومان دي تاسو ورته وګورئ ګلالۍ ماشومانو کله چې ټولګي ته لاړئ او کله چې درس پیل شو که کله سوال هم درلودل کله چې پوښتنه درلودل خپل لاس جګوئ وګورئ خپل لاس جګوئ دا نجلۍ څه رقم لاس دا رقم لاس جګوئ استاد زه پوښتنه لرم زه سوال لرم استاد آفرین ګرانو څه کوئ لاس پورته کوئ هر کله چې پوښتنه درلودل سوال هم درلودل که پوه نه شئ په درس په کوم ځای باندې څه کوئ لاس پورته کوئ پوه شوئ ګرانو زده کوونکو څومره ښایسته ښکاري داسې نه چې بدون د لاس پورته کول هم داسې ولټېږئ خبرې ووایئ ډېر بد ښکارېږي دا څه دي ټولګی څومره ښایسته چوکۍ لري څومره ښایسته میزونه دي کې سطح ته وګورئ تخته ته وګورئ څومره ښایسته ښکاري المارۍ ته وګورئ همداسې پاک خپل ټولګی به پاک او سوتره ساتئ ګرانو زده کوونکو دا څه دي کتابچه خپل کتابچه همداسې پاک او سوتره بساتئ ګرانو زده کوونکو دا څه دي میز خپل میز باید پاک او سوتره ګورئ څومره ښایسته میز دی ډېر ښایسته دی تاسو هم همدغسې پاک او سوتره صحیح ده ګرانو زده کوونکو آفرین دا څه دي تخته په دو باندې درس ویل کېږي استادان به دلته رسي تاسو شی لیکي درسونه لیکي سمه ده ګرانو زده کوونکو په تخته باندې خط نه کوو ځکه چې دا دی زموږ د هېواد مال دی د هر چا مال دی سمه ده او وروسته که درس مزده شو د تختې مخې ته راځو او درس وایو نور ټولګیوالو ته وګورئ دا څومره ښایسته ښکاري نورو ټولګیوالو ته درس وایي لوست وایي سبق وایي وګورئ دا انجلکیانو ته څومره ښایسته درس وایي څومره ښایسته ښکاري او دا نجلۍ ته وګورئ څه کوي په تخته باندې درس تشریح کوي په تخته باندې درس وایي وګورئ دا یې معلمه ده او دا هم درس تشریح کوي پوه شوئ ګرانو زده کوونکو آفرین او دا نجلۍ څه کوي په تخته باندې لیکي خط لیکي وینئ آفرین څومره ښایسته ښکاري په تخته کې هم داسې خط د شان نه کوي پوه شوئ ګرانو زده کوونکو آفرین تاسو خپل مسؤلیتونه وپېژندله آفرین ګرانو زده کوونکو ګرانو زده کوونکو زموږ نننی درس تر همدغو ځایه پورې و تر بیا مو الله مل شه